د میدان وردګو ولایت سیلاب ځپلي وایي د وروستیو سیلابونو له امله ورته بېلابېلې ناروغۍ پیدا شوې. دوی وایي په خیمو کې ژوند کول ډېر سخت دي. بل خوا تېره ورځ ناوخته یو ځل بیا په سیمه کې سیلاب راوتلی چې ځاني زیان نه لري. مریض زمین خانم هاست که در زیرای خیمه طفلات اینا بغل کلان‌ها جوان‌ها خورده کلش مریض هستن. بعضی در خیمه است، بعضی در خانه خود است، دورتر رفته، بعضی اینجا هست کلشون در بغل. یعنی مردم کلی که دمی ضرورت داره، در دوا ضرورت داره. مثلا میره شو این یخ میشه زمستان وره. شو روز خوب است، هفته باشه خوب است که روز شو دیگه شو شمال داره، دامنه کم است. یخش بخی زیاد است دیگه نه فلان شاید یخ بیره بعضی مال مریض هم است ولی هم از تاثیر مزی که در خیمه هستن یک نازک ترپال از دچ است، یک از باران محافظت از صدفا محافظت میکنه دیگه از یخ محافظت نمیتونه. د دغه ولسوالۍ مسؤلین وایي سیلابونو د نورو زیانونو ترڅنګ په سیمه کې بېلابېلې ناروغۍ پیدا کړې. دوی زیاتوي چې له وړاندې په سیمه کې روغتیایي ټیمونه موجود دي چې پر وخت ناروغانو ته رسېدنه کوي. دا کوم کورونه او کلي چې سیلاب خراب کړي وو په دغو ساحه باندې بیا سیلاب راغی. موږ کیمپ ورته جوړ کړی و، متاسفانه چې هغه خیمې هم د سیلاب ښکار سوې، یو څو خیمو باندې سیلاب ننوت. بله خبره دا ده چې دلته دغه موسم او د هوا د ککړتیا او د هغه وجه نه ځکه دلته د مالونه مواشي هم ډېر له منځه تللي. تاسو ولیدله چې تر اوسه پورې لا موږ په دې نه یو توانېدلي چې مکمل له دې علاقې نه وباسو. نو له دغه وجې نه خلکو ته مرضونه پیدا سوي دي، قسم قسم تکلیفونه مرضونه خلکو ته پیدا سوي چې د هغو په هغه باندې د صحت ټیم هم الحمدلله دلته شته، ډېره همکاري موږ سره کوي. د ویلو ده چې د جرلیز ولسوالۍ د تکانې دارې ډیری کورونه د سیلابونو له امله په بشپړ ډول له منځه تللي چې لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري.